په زابل ولایت کې شاوخوا 100 تنه موټر چلونکي د موټر زده کړو له 15 ورځني روزنیز پروګرام څخه فارغ شول. د زابل ولایت د ټرافیکو مسؤلین وایي چې په یاده موده کې موټر چلوونکو ته ټول ټرافیکي اصول ورښودلي او ورسره به راتلونکي کې د ټرافیکي حادثاتو کچه راکمه شي. د یاد مدیریت مسؤلین وایي ټول هغه وګړي چې ټرافیکي وسایل کاروي باید لومړی لیسنس واخلي ترڅو د نورو خلکو ژوند ته ضرر ونه رسوي. 100 نفر شاوخوا کې نن له عملي امتحان څخه فارغېږي. تقریبا 15 ورځې درس ویلی ده. تېره ورځ یې نظري امتحان و چې دا د نن عملي امتحان شروع ده. اوس کله کامیابه سو هغو ته بیا لیسنسونه توزیع کېږي. ښاریانو ته مو څو واره نه مخکې توصیه کړي دي، بیا هم غږ ورکوو چې رادسي زموږ د تعلیم و تربیې دغسې د امنیت فعاله د سارو کال درسونه شروع دي، رادسي درسونه دې ووایي ترڅو ترافیکي اصول قوانین زده کړي. او کم رومه ماشومان چې دي د هغو پر قریبانو پر پلرو باندې غږ کوو چې خپلو کشرانو ته د وسایط په لاسو نه ورکړي، ځکه چې هغه د حادثو لامل ګرځي، هغه بې باکه له د ترافیکي اصولو قوانینو سره نه پوهېږي، نو خپل ژوند هم په خطر کې اچولی دی، نو د نورو ژوند هم د خطر سره مخ کړی. بلخوا بیا موټر چلونکي د ټرافیکو مدیریت له مسؤلینو خوښي ښیي او غوښتنه کوي ټول هغه کسان چې موټر لري باید د موټر زده کړې لیسنس ترلاسه کړي. دغه موټر چلونکي وایي ډیر هغه څه چې پخوا ورباندې نه پوهېدل اوس یې زده کړي او د موټر چلولو په وخت کې به ورڅخه استفاده کوي. بالکل لیسنس مهم دی د هر ډرایور لپاره. هر څوک چې غواړي موټر وچلوي هغه باید لیسنس واخلي. د ترافیکو مدیریت څخه مننه کوو چې موږ ته یې زده کړې راکړلې، موږ یې ټریننګ کړو، موږ یې 15 ورځې سیمینار راکړی او اوس فعلا عملي امتحان دی چې لیسنس کامیابه سو. موږ تقریبا د ترافیکو مدیریت کې 15 شپې درس وویله. په درس کې مې هغه څه زده کړل چې مخکې مو نه و زده، چې څه رقم موټر په کوم حالاتو کې له کوم حالاتو کې کراس کول هغه مو نه و زده، په کوم حالاتو کې ستاسو ته خطر راځي هغه ځای مو نه و زده چې دغه حالت کې خطر راځي دغه ځای کې مه ځه، په کوم حالاتو کې پیدرو ده، په کوم حالاتو کې تا ته خطر ده. موږ ته ټول ویل خو الحمدلله چې کوم مو نه و زده هغه مو ټول زده. د یادونې وړ ده چې د زابل ولایت د ټرافیکو مدیریت تر دې وړاندې هم سلګونه کسانو ته د داسې پروګرامونو زمینه برابره کړې.